اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو هیوادوالو سلامونه او نیکي هیلې. نن موږ تاسو سره په هضم باندې خبرې کوو. د غواګانو د جیرې د جوړولو دا مهمه برخه ده. غواګانو کې عموما هضم په دریو شکلونو باندې ترسره کیږي. لومړی چې دی میخانیکي یا فیزیکي هضم دی، دویم چې دی کیمیاوي هضم دی او دریم چې دی هغه میکروبي هضم دی. په فیزیکي هضم کې غواګانې خوراک چې دی هغه د ژاملې په واسطه او د غاښونو په واسطه باندې معده کوي. کیمیاوي هضم کې دوی عموما په څلورمه معده کې چې د انسانانو په څیر د هلته انزایمونه لري او هغوی دلته غذایي مواد ټوټه ټوټه کوي. او دریم چې دی هغه میکروبي هضم دی. الله تعالی غواګانو ته یا څارویو ته دا وړتیا ورکړې ده چې دوی په خپله ګېډه کې مفیدې بکتریاګانې وساتي. دا مفیدې بکتریاګانې یا مایکرو ارګانیزمونه یو خاصیت دا لري چې دوی کولی شي چې د نباتاتو کوم حجرات چې دي دا تجزیه کړي او خپل غذایي مواد ځان ته جوړ کړي چې دې ته موږ چې وایو میکروبي هضم ورته وایو. یعنې غوا خپله د دې صلاحیت نه لري چې غذایي مواد یا خصوصا واښه چې هغه د غیر د قابل د هضمي هغه هضم کړي، خو دا توانایي په بکتریاګانو کې شته دی چې څه وکړي غذایي مواد هضم کړي. نو دې ته موږ چې وایو میکروبي هضم ورته وایو. په فیزیکي هضم کې چې د څو شیان ډېر زیات مهم دي. د دې د خاطره چې فیزیکي هضم په صحیح شکل باندې ترسره شي نو ټول نه مهمه دا ده چې تاسې کوم خواړه غواګانو ته ورکوئ دا باید په صحیح ډول باندې قطع شي. عموما د 2 سانتي مترو نه په لږ اندازه او د 4 نه په ډېر اندازه باندې چې د غواګانې نشي کولی چې دوی د دغسې خوړو نه استفاده وکړي. نو کله چې تاسو غواګانو ته علوفه ورکوئ یا مثلا بې وچه بېده ورکوئ، کوشش وکړئ چې دا په خپل اندازه باندې قطع کړئ تر څو د ده په هضم کې چې دی اسانوالی راشي. د هضم په اسانوالي په خاطر باندې غواګانې چې دي هغه د لاړو غدې لري او دا د لاړو غدې چې دي په ډېره اندازه باندې لاړې تولیدوي او د دې وظیفه دا ده چې یو د یوې خوا نه غذایي مواد لامده کړي، مرطوبې کړي، رطوبت ورکړي، د بلې خوا نه دغه لاړې چې دي په ډېره لوړه اندازه باندې پی ایچ لري یا د هایدروجن پاور لري، دا پاور اف هایدروجن لري. یعنې په دې یعنې د غواګانو په هضمي سیستم کې چې کوم تخمر کیږي یا هلته کوم عملیات اجرا کیږي او د هغې د وجې نه پی ایچ اسیدي کیږي، نو لاړې کولی شي چې دغه پی ایچ څه کړي بېرته خنثی حالت ته راوړي. اوس که کومې غواګانې هغه لاړې تولید نه کړي نو دیو کې چې دی بیا د اسیدوسیس یا د نورو هضمي سیستم د مشکلاتو پیښې پکې زیاتېدلی شي. غواګانې عموما د 1 کیلو وچو موادو دپاره تقریبا 15 کیلو لاړې تولیدوي. غواګانې چې کله خوراک کوي دا کولی شي د ځمکې د 15 سانتي مترو نه چې دی د خوراک چې دی راټول کړي. د غواګانو عادت دا دی چې دوی په یو وار باندې خوراک ټول خوري او بیا چې کله د دوی د خوراک مرحله خلاصه شي نو بیا دوی په ملاسته باندې یا په ولاړه باندې هغه خوراک چې دوی د خوړلی د لقمو په شکل باندې چې د دوی وزن تقریبا تر 112 ګرامو پورې دا د مرۍ له لارې خولې ته راوړي. دا تقریبا د 50 نه تر 80 ثانیو دپاره چې دی هلته ژول کیږي په خوله کې او د خولې نه بیرته چې دی بیا مرۍ ته وړل کیږي او دا عملیه تقریبا د هرې لقمې دپاره د 30 نه تر 40 ځلو پورې چې دی تکراریږي. په غواګانو کې د شخوند وهلو دغه پروسه چې ده دا تقریبا په 4 ساعتونو کې د 8 ساعتونو نه ونیسه تر 12 ساعتونو پورې چې ده دا جریان لري. حتی غواګانې که تاسې لیدلي سترګې پټې خوب کوي خو سره د هغې نه د دې دغه کومه پروسه د شخوند وهلو چې ده دا جریان لري. کومې غواګانې چې شخوند پرېږدي دا په دې معنا ده چې د دوی د هضمي سیستم چې دی دا د یو مشکل سره مخ شوی دی یا د غوا کوم فیزیکي مشکل لري یا د کومې ناروغۍ نښې پکې خامخا ښکارېږي. نو ځکه خو موږ په غټو فارمونو کې غواګانو ته مخصوصې غاړکۍ اچوو د هغې د لارې موږ د شخوند دغه اندازه چې ده دا موږ ګورو چې غواګانو شخوند ډېر کړی دی او که لږ کړی دی. نو که چېرته یې لږ کړی موږ په دې باندې پوهېږو چې د غوا کې حتما څه مسله شته یا پکې کوم مشکل را روان دی.